الف لام میم اللہ اعلم بمراده بذلك اللہ رضی حروف بمانا بنے خبر دے ذالک الکتاب دا عظیم شان کتاب ذالک الکتاب دا عظیم شان کتاب عظیم شان کتاب ورتما ہوا ہے دا زکا چې د قرآن مرتبه د ډېر زیاته لوی ده د عامو کتابونو اوچت دی د دیو جن د هاذا الكتاب په ځای باندې الله رب العالمین ذالک الكتاب وایو او دا د عربی ژبې ګرامر دی چې په عربی کې د نږدې لپاره هاذا استعمالیږي او د لرې لپاره ذالک استعمالیږي لکه موږ چې یې وو دا او هغه دس او دیټ دا موږ استعمالو نو قرآن خو زمونږ بالکل په لاسو کې دی دا موږ ته نږدې دی موږ ته ډېر نږدې دی پکارو ذالک الکتاب الله فرمایو زکات چې دې ذالک کې د دې قرآن عظمت ته اشاره ده ذالک الکتاب دا عظیم شان کتاب یو معنی یو عالم دې کولا چې ذالک الکتاب معنی دا ده چې دا کتاب موږ ته نږدې دی خو راغلی د ډېر لري نه دی هغه کتاب کوم چې په لوح محفوظ کې دی نو دا هغه کتاب دی دا معنی ډېره مزدار ده ذالک الکتاب دا کتاب هغه کتاب دی کوم چې په لوح محفوظ کې دی لوح محفوظ کی چې الله کوم کتابونه لیکلي دي دا غینه دا نازل شوی دی دا مو وایي چې لوح محفوظ هغه به دا به دی نه کوم کتاب چې لوح محفوظ کې دی هغه زمون مخې ته موجود دی کې د حرف کمی نشتا دی کې زبر زیر کمی نشتا په دې کې د کلمې کمی پکې نشتا نو ذالک الکتاب دا عظیم شان کتاب چې دلته موجود دی دا په لوح محفوظ کې باقی دا موجود دی لا ریب فیه شک نشته په دې کې لا ریب فیه په دې کې شک نشته لا ریب فیه شک پکې نشته دې ته موږ جمله خبریه وایو کنه لا ریب فیه لا ریب فیه شک پکې نشته لا نافیه د په جمله خبریه باندې داخليږي خو دا د نحوی او قاعده یاد کا او جمله خبریه جمله خبریه د انشائیه په معنا باندې هم راځي نو لا ریب فیه په معنا د لا ترتاب فیه والا لا ریب فیه شک مکوي په دې کتاب کې دا معنا وو لا ریب فیه شک مکوي په دې کتاب کې دا کتاب د شک کتاب نه دی څنګه پکې شک مکوي شک پکې ځکه مکوي چې دا د الله د جانب راغلی دی په دې خبره کې شک مکوي چې دا کتاب د الله دی او کنه دی ولې پکې شک مکوي قرآن کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو قرآن تو ہر دور میں انمول رہا ہے په کوم زمان دا په ترازو کې نه تللی کېږي نو سړی پکې څنګه شک کوي په دې کې د کمې کلمې شک شته زمونږ یو استاد محترم مولانا سلیم صاحب صاحب فراش ته بیمار دی الله تعالی له عمر ورکی الله دې صحت ول ورکی هغه به خبره کوله ولا خضر علیه السلام او موسی علیه السلام ذکر راغلی دی بلار باندې روان دي یو کلی تورغل نو هغه کلیوالو ته ویل چې موږ شي ډوډۍ را راکې نو هغه په ابو اي يضيفوهما هغه د دوی د مېلمستیا موسی علیه السلام خپم دی چې ګور داسن بیکاره کلیوال دی ډوډۍ چلنه ور کوي نو لږ اخبار دې بیا شوی دا چې په دې کلی کې یو کور دی د یتیمانو او دا غوی یو دیوال د ډانګه د لاندې دړه اگر غختله نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته یې دا دیوال نه جوړو اول ټیک دا ځکه خو شاګرد دی موسی علیه السلام او خضر علیه السلام استاد دی واغه علم یادای کله چې دیوال له جوړ کو موسی علیه السلام او خضر علیه السلام لګیاري دیوال جوړ کو پر صادر راواغسل روان شو موسی علیه السلام ته ناشنا سره مونږ ته ډوډۍ وغوښتل راي نه کړل او ته ول فری دیوال جوړې ورته و چې اوس ډوډۍ رواني خوري کنه دینه خو دیاړي والا کنه نو خضر علیه السلام ته ته معنی وایي د معنی مطلب اوس نه کې بهر تقدیر خدا غزه کې قران وایي چې فابو ايذيفوهما انکار یو نو مولانا سی بویل دا وایي دسي دغه علاقه چې کوم یو روز ته په دې نسل کې خلک رااله او قران کله نازل شو وایي دی چې دا خو زموږ د پاره ډېر زیاته بیزتی ده ګوره قرآن کې دا قیامت ته پورې به خلک و چې دې کلیوالو مېلمنو ډوډۍ نه ده ورکړې وایي کله چې د حجاج زمانه وه او د حجاج ابن یوسف په زمانه کې بیا داسې کېدل چې دا حروفو د قرآن دا اعراب لګېدو دا د حجاج ابن یوسف ډېر ظالم دی خو په قرآن باندې اعراب هغه لګولی دی حجاج ابن یوسف ثقفي او کمیټې جوړه کړې وه چې دا حروف هم حساب کوي او دا کلمات هم حساب کوي د قرآن دا حروف چې حساب شوي دا کلمات دا حجاج حساب کړي دي ظالم خو بس د قرآن خدمت یې کړی دی نو وایي ته خلکو ویل چې را څومره پیسې رانه غواړې در به ګورې څه وکړه په دې قرآن کې یوه بې د هغه ورانه کوتې ته جوړه کړه د بې نه به څه جوړه شي ته
لاندې په ټټه کې وران شي بره به دوه شي نو زمون خبره به کوي څومره پیسې نه واړول کومه ده ولغه د سورته کهف دا آیت دی چې فابو ايذيفهما ولې چې اتو ابو ختم شي او تا ته جوړ څنګه بشي به شي اتو ايذيفهما دي خلق ولا مل مستیا وکړه معنی څومره بدل شو ابو ايذيفهما مل مستیان انکار وکړو اتو ايذيفهما مل مستیا ولا ورکړه او ته ډیر زیات میکړي دی قرآن کې نشم کوله قرآن کې نشم کوله او جلاله چې قرآن کې بس سره غلطي وکړي دا خو د حافظانو په سینو کې پروت دی نو لاري به فيه شک پدې کې نشتا بلکې تاسو پدې کې شک مکوئ او هدل للمتقین دا قرآن هدایت دې د متقینانو لپاره هدل للمتقین هدایت دې لپاره د متقینانو هدل للمتقین قرآن ته ویل شو هدن مصدر حمل مبالغتن دے قرآن تا ہدایت ویل شو په دې عربی کې په دې نحو کې جمله د زید عدل دا عدل په زید باندې حمل شوی د مبالغتن اصل کې د زید عادل نو دا قرآن هدن معنا قرآن هادیون هدن په معنا د هادیون باندې مصدر په معنا د اسم فاعل باندې چې قرآن هدن دې معنا هادیون للمتقین هدایت کوي متقیانو ته هدایت کوي قرآن متقیانو ته هدایت کوي بل ذکر راځي هدل للناس انسانانو ته هدایت کوي دلته یو سوال ذهن ترازی چې الله وی هدل للمتقین قرآن هدایت د متقیانو لپاره دی متقیان خو اصل په هدایت باندې متقیان خو اصل په هدایت باندې وي دا خو غیر متقیانو ته د قرآن هدایت ضرورت دی نو عبد الله ابن عباس وی کنه چې القرآن يفسر بعضه بعضا بل د جراواله الته هدل للناس دی نو به معنا څه شولا معنی دا شولا چې قرآن متقی او غیر متقی د دوه لپاره هدایت ده پر دې نه فائدہ څوک اخلي کم چې تقوا داري معلومه دا شو چې کم سړی د قرآن شاګرد دی د قرآن استاد دی او د قرآن نه هدایت اخلي هغه ته متقی ویل کیږي او څوک چې د قرآن نه هدایت نه اخلي هغه ته متقی د قرآن په اصطلاح کې بیان ویل کیږي دا معنا د علماء کړی دا هدل للمتقین د متقین لپاره هدایت ده یعنی فائدہ دې صرف متقین اخلي نور څوک دي نشي اخستل علامه قاضی بیضاوی رحمه الله لیکلی دی د هدل للمتقین په وضاحت کې چې اصل کې دا تقوا چې د درې قسمه تقوا ده او متقیان هم درې قسمه متقیان دي خدای په مرتبو کې فرق دی یو خبره دا ده یو د تقوا مرتبه دا ده چې هغه تقوا اعلی ده اعلی تقوا دویم نمبر تقوا اوسط متوسطه دریم نمبر تقوا ادنا لاندې او کما نو اول ادنا بیا متوسط او بیا اعلی نو متقیم دو قسم شو یو اوچت متقی بل درمیانه متقی او بل کمزور متقی دا قرآن دسی کتاب دی چې دی کمزور متقی لم پیدا ور کوي دی متوسط لم پیدا ور کوي او دی اعلی لم ور کوي پیدا ور کوي دا ټول کمزور متقی وي څوک دی نو علامه لیکلی دی ټول کمزور متقی دار چې صرف کلمې ویلا او نور نیک اعمال یې اړوشتنه صرف کلمې ویل دا ډیر ګناهونه وکړل او د دې ګناهونو سره الله قبر ته او د دې ګناهونو سره الله آخرت ته الله دا متقی هم دی بیا متقی دی ولې هغه چا نه خدای کنه چې چا کلمه نه نصیب شوی په دې معنی متقی دی چې چا کلمه نه دی ویلی او مشرک د دنیا نه تللی دی عیسائی يهودي د دنیا نه تللی دی هندو دی دا غنه تقوادار دی دا ادنا متقی دی نو هدل للمتقین قرآن هدایت کوي د متقینانو ته کوم چې ادنا دي زکه دا وی په ایمان کې نور می زاپراولي اعمالو ته تیار شي یو دویم د تقوا دویم نمبر مرتبه چې دا هغه تقوا ادنا ده متوسط او اوسط ده اوسط تقوا درمیانه تقوا ده چاوي او درمیانه متقیسو کی چې هغه ایمان هم راوړی دی ایمان او وسره د غټو ګناهونو ځان ساتي د دې سره د غټو ګناهونو ځان ساتي د غټو ګناهونو نو کوم سړی چې د غټو ګناهونو ځان ساتي او ایمان هم راوړی دی او وړو ګناهونو ته کیږي نو دا متقی دی خدا لک خم متقی دا هغه چا نه خدای چې هغه کلمه ویلې دا بیان یې کمال وکړي ټول ګناهونه کوي خدا هغه کلمه ویلې دا نیک اعمالم کې دغه ګناه نه ځان ساتي دا متقی دی نو قرآن هدل للمتقین قرآن هدایت دی د متقینانو لپاره کوم چې درمیاني متقیان دي دغه لپاره هدایت دی دغه لپاره هدایت دی ولې دې ته به تیار کی چې هغه د وړونو بیا ځان ساتي پسې دریم نمبر اعلی تقوا او اعلی مرتبه تقوا دا او اعلی متقین رسول دي چې کلمه ویلې دا غټ ګنام نه کوي او وړ ګناونه نه کوي دا مرتبه ده چا ده د انبیاء ده د انبیاء هدل للمتقین قرآن هدایت ده د متقیانو لپاره کوم چې په اعلی مرتبه تقوا کې دي
پیغمبر ته الله وایي کنه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تا ته پته نه وا چې ایمان څه ته وایو کتاب څه شی دی د ایمان په تفصیلات باندې نوې خبر د کتاب نه نوې خبر الله کتاب راولېږي د دې کتاب نه تاسو ایمان یاد کو د قران نه ایمان یاد کو ایمان د قران نه یادېږي نو پیغمبر متقی دی صحابه متقیان دي او تابعین متقیان دي او کوم چې کمزوري خلک دي صرف ایمان راوړي دا متقیان دي هدل للمتقین دا قران هدایت دی لپاره د متقیانو در تقوا دا بحث کو ډیر زیات دی او ټیم کم د سبب ان شاء الله بیان کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین